بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. په یوټیوب کې هم زموږ چینل دی شینواری سپیکس او ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس. ښه دوستانو، اول خو ستاسې د ټولو د شیر کولو نه یو جهان مننه. ګوره، موږ او تاسې ټول د کرکټ مینوال یو او په دې کرکټ مو زړه خفه کیږي. مونږ سره دوه لاري، یا باید خاموشه کینو او پریدو چې مافیا ده او کار څه دي لګیایي چې څنګه ټیم د دوی خوښه یې هغسې یې سلیکټ کوي. او که نړیوال جام 2019 کې ټولې لوبې هم بایلي، 9 لوبې ډېرې زیاتې لوبې په انټرنیشنل سټیج کې ټولې لوبې بایلي، هم د دوی په پروا کې نه وه. یو کس کې هم دا شرم نه و. خپل ډالر یې جوړ کړه، ځکه همدا دوی دپاره یو بهترینه موقع یې نړیوال جام کې ICC ښې پیسې ورکوي او خپل جبونه ډک کړي، راشي بېغمه شي. مونږ دوی دا کار کوي، موږ یې په جواب کې یا به یې همداسې پرېږدو چې بس سیده چې تاسې څنګه یستئ همداسې ښه یستئ، یا د دې په مقابل کې موږ غاږ پورته کړو. ښه غاږ پورته کول زمونږ چا سره شخصي دشمني نه وي، نه زمونږ چا سره شخصي څه مشکل دی. که لوبغاړی دی، که کرکټ بورډ کې کوم کس دی چې کار کوي، معاش اخلي، هغه کار چې په سمه طریقه وکړي نو موږ به یې سپورټ کړو، موږ خوشحالیږو. کرکټ زموږ او ستاسې ټوله خوشحالي ده. موږ که یو ځای ته ځو، مثلا یا دوبۍ یا لندن ته خپل ټیم سپورټ کولو لپاره موږ خپلې پیسې لګوو، هر څه خپل دغه وي، خو هغه ګراونډ ته ورشو، هغه ځای کې خپل لوبغاړي تشویق کوو، هغه خپل ملي احساس را سره وي. د هغه احساس په اساس باندې موږ دلته خبرې هم کوو. نو دا خبرې سره کوم، ستاسې مخکې هم شیر کړي لایو. زه تاسې نه ما مخکې دونه غوښتنې نه کولې چې شی شیر کوئ، مګر اوس زه تاسې ته هر ویډیو کې درته یم چې شیر کوئ، سم یې شیر کوئ، ځکه چې دې خلکو ته خبره ورسیږي. 2 ویډیوګانې کې موږ په ټیم باندې دغه وکړئ، خپل نظر ورکړئ. بعضې خبریالان یا هر شی چې راپورته کیږي هغوی د کرکټ بورډ طرفداري، ګوره حق حقي، که ته بې ځایه طرفداري وکړې که نه. اوس د کرکټ بورډ مشر فضلي صاحب دی، بل CEO حمید شینواری دی، داسې نور، دا موږ پیژنو، مګر چې سم رواني نو موږ به ورسره یو، چې غلط رواني موږ به ورته لاره ښیو. دوی راپڅېږي د دوی په طرفدارۍ کې ویډیوګانې او دغه وکړي، په دې هېڅ شی نه کیږي. حق حقي، که هېڅوک هم نه وي در سره ولیاړ چې په حق روانې، اخره کې د حق ګټئ. ښه، زموږ کرکټ کې هغوی چې ولا دا ټول لوبغاړي را شامل شو، موږ وی چې یاره دا سکواډ چې کوم سلیکټ شوی، دا داسې سکواډ دی کې داسې پلیران راغله چې 2 کاله او دا شیره کرکټ هم نه دي نه و کړی، زاړه هم دي، او هغه ځوانانو چې خواري کوي د هغوی حق خوړل کیږي. او ښه دغه انټرنیشنل سټیج پریشر وي، دا داسې نه چې ته چې اوس مثلا زه ولې ټول ځوانان ورواچوه چې تا سره کوم مثلا دغه راشد خان صاحب دی ایکسپیرینس دی، محمد نبی ایکسپیرینس دی، موږ څه خبره نه کوو. همداسې تا سره په بیټینګ کې چې رحمان الله ګربز خو خیر دومره ایکسپیرینس نه دی، مګر که کوم یو در سره یو کس 2 تاسې سکواډ کې اچوئ، هغې کې څه مشکل نه وي، مګر دغسې سکواډ سلیکشن چې دی دا سی نه دی. نو ښه دی چې تیشه وکړو. د عزیز الله فضلي صاحب زنګ هم راوهي، خو دې وخت کې هیله ده زه خلکو سره لایو خبرې کوو، بیا به سره خبرې وکړو. نو مشکل شی دی، راځو حل ته. اوس فضلي صاحب یې زما ګناه نه ده، دغه یې حمید شینواری یې زما ګناه نه ده، بل یې زما ګناه نه ده، نو وروره نو دا ګناه زما ده. زه خو ملي ټیم کې نه لوبېږم او نه درنه څه تقاضا لرم، یو شی هم چانه نه غواړم. و مخلوقه په افغانستان کې ډېر کم خلک داسې چې هېڅ شی هم نه غواړي. الحمدلله موږ الله ته ځان سپارلی، یو سړی چې 20 کاله په امریکا کې تیر کړي او دی دونه څه ونه ګټي چې راتلونکي 10-15 کاله چې ټکی کار هم ونه کړي که نه، نو دی په خوشحالۍ، نو افسوس د ده په عقل شه. که غني نه مو یو شی زده کړی دا ستاسې بابا زما خو ورسره نه، خو زه هر چا نه زده کړه کوم، هغه به عقل. نو عقل استعمال کوي، بار ملکونو کې عقل استعمالیږي، هغه د پیسې او هر څه هغه پروا نه کوي، سټاک مارکیټ او هر څه کېدای په کړپ پړپ کې خدای پاک $1000 چې راویښ شو را پیدا شي پکې. نو راځو اصلي خبرې ته چې د هېچا قصور نه دی، نو قصور د چا دی؟ افغانستان کې دا معلومات هم نه کېږي چې څوک صحیح دی څوک غلط دی. دا فضلي صاحب چې دی موږ سپورټ کاوه،
هغه کومه دغه چې د ژمنه کړې وه چې ځوانان راولم مافیا ختموم، نو مافیا سلیکټ شوه. ښه چې د فضلي صاحب زور نشته، د چا زور دی؟ دا به څنګه ختمو د دې علاج؟ زما په نظر یو سمپل ګوره، د افغانستان کرکټ بورډ قانون چې دوی کوم جوړ کړی دی هغه نور خو زیاتره پکې خراب شي نه دي چې هغه حساب هم چاته نه ورکوي، مطلب حساب باید ورکړل شي. مګر یو دغه پکې دا دی د سلیکشن کمیټۍ په اصولو کې چې هر پلیر باید یو ټیسټ فټنس پاس کی، پرفارمنس وکي، او د معیارات برابر دی به کرکټ ته را میدان ته شي. خو دا دوه شیونه به یې واچو. پرفارمنس خو ماشاءالله په تیرو 2 کالو کې ډیر کم ډومیسټک شوی دی، نو چې پرفارمنس نسته دی تیشه به کوئ یو ټیسټ. انډیواله خبره سمپل اسانه کیسه ختمو. منګ جنجالونو والا خلک نه یو، منګه حل والا خلک یو. هغه کنسټرکټیو کریټیسزم چې ورته موږ هغه خلک یو. موږ غواړو چې تا سره یو پتا یو نیوکه وکړو، د هغې حل لاره هم درته وښیو. حل لاره یې دا ده که فضلي صاحب یې، که حمید شینواری صاحب یې، که بل څوک یې، ګوره دا چوکۍ د هیچا هم پرمننټ نه دي. 20 کاله ګوره تقریبا یو میاشت مخکې پورې چې کومو خلکو ذهن کې یوه نیمه میاشت دا وی چې موږ به راتلونکي 15 کاله نور هم افغانستان خورو، لاړو ورک شو. هغه امریکایانو چې سره سوچ نه کاوه چې موږ به ماتیږو. زه په امریکا کې ناست یم، درته یم ښه، د دوی په ګمان کې هم نشته. دوی صرف ته دغه بجټ ډیفنس بجټ 284 بیلیونه ډالر دی افغانستان کې ماتې وخوړه. نو چوکۍ پرمننټ نه وي. څومره چې وسه کېږي اخلاصمن صحیح کار وکړه، ملت ته کار وکړه، همدا ملت په تاسې ځان سره په خپل زړه کې به ځای درکوي او نوم به اخلي. الله به درته د هغې په مقابل کې هغې دنیا کې اجر درکوي. ګوره وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بس رب هماغه رب عزت هم ورکوي، ذلت هم ورکوي. انسان هیڅ شی نشي ورکولی مګر هماغه رب د انسانانو په زړه کې ستاسې مینه اچوي او زیاتېږي. نو ښه دا ده د کرکټ بورډ نه زما هیله ده فضلي صاحب نه، حمید شینواری نه، نورو نه، ګوره د اماراتو مشرانو سره چې کوم زموږ اړیکه وشي هغه څه شی کوي، هغه به ورته موږ خو په کرکټ نه پوهېږو. ښه چې نه پوهېږو څوک راولو، که دا لرې کو اوس څوک راولو، ته راځې، موږ خو فلحال نه درځو ځکه دا خو دغه دی، دا وخت او شرایط او دې ته مساعد نه دي چې لږ د دوی ټول هر څه په یونیفارم کې سیسټم لږ برابر سي نو بیا به درشو. نو څوک به راځي؟ هغه کریم صادق صاحب یې وایي زما رور ده راشي. نو تا خدای وزدا خبره ده چې زما رور راشي او د خدمت کړی دی، داسې کړی کورې ودان خدمت یې کړی، الله دې والله اجر ورکړي. که د الله اجر نه غواړي هغه کرکټ بورډ پیسې ورکړي دي، هغه هم صحیح دي. د دې خو دا مطلب نه شو چې زه به اویا کلن یم او په کټ به پروت یم او یم به چې هغه پلانکایم سلیکټ کا، هغه پلانکایم دا خو داسې نه وي. پوه شوې؟ بس تا یو وخت خپل کار وکړي، غاړې ته کښېنه چې صحیح کار د کړی، خلک به تا ته وایي چې راشه را میدان ته شه، راشه ستا ضرورت دی. زوري خو نه ده چې ته چیرمین شې. چیرمین باید ښه اوس مثلا تاج ملوک یا فضلي صاحب کې به څه فرق کي؟ هغه سره چیرمني کړې نه، دی یو ځل کړې، دا خو تجربه کار دی دغه په نسبت چې حق خبرې که موږ ورسره فی الحال خلاف هم یو نو څه شی به کېږي؟ نو چې بل راځي باید هغه کس راشي. اوس زه خو افغانستان کې ډېر خلک نه پېژنم، خو دا یو کس لیکنې خو ډېرې ښایسته کوي، مشتاق رحیم صاحب. د دې وطن دغه دا دی افسوس چې هغه ښه سړی ما ته پته نه لګي څنګه به. خو مشتاق رحیم صاحب لیکنې ښې کوي، پوه دی، تعلیم یافته کس دی. دغسې کس چې اوس په افغانستان کې موږ دې نه راځو، موږ خو د کرکټ خیر غواړو، موږ سره دې شوقیان نه یو، مګر چې هیڅ شی نه اخر به بیا موږ راځو او چې راځو بیا به هر څه ډیزالف کوو. نو هغې په ځای مثلا هغسې کس ته راشي، نور که داسې دغه چې د کرکټ خیر خوایي را میدان ته شي. سپا هر لوبغاړي ته وایي چې روره که کریم صادق راشه یو ټیسټ پاس کا، که دولت زادرانې یو ټیسټ پاس کا، که دغه ګربز یو ټیسټ پاس کا، که شاهدي T20 پلیر نه می خو بیا هم دغه کوي یو ټیسټ خو به پاس کی، خو هغه T20 پلیر دی، بای کرایټیریا ورته برابري. دا نور اصغر صاحب یو ټیسټ پاس کا، اینې ګوره 2 کاله پرفارمنس واسم نه دی شوي، ډومیسټک دومره نشته. نو فضلي صاحب که تا یو ټیسټ پاس کوي تم په دې لوبغاړو کې ور شامل شه. هغه رحیم صدیقي صاحب چې زه 12م لوبغاړی یم، که هغه یو ټیسټ پاس کوي هغه هم پکې ور واچوي، دا خو به داسې شي. نو ګوره دا داسې نه وي، د هر څه خپل حساب او سیسټم دی. خو زه تاسو ته دا یم چې دا یو ټیسټ هر یو کس نشي پاس کولی. دا ځکه درته یم زه اوس دغه یم، ما خو سره زه لګیا یم جیم کې فټنس ایکسرسایز یې ورڅه کوم، فوټبال کوم، هر هفته کې یو ورځ والیبال کو. لکه
دغه په خپل حساب باندې فټ یو مګر یو ټیسټ دپاره موږ هم فټ نه یو دغه منسته حقیقت دی چې موږ به یې پاس کو نو ډېر خلک هغه نشي پاس کولی دا کوم ټیم چې دوی سلیکټ کړی دی 100 کسان ته یقین وکړه دې کې 10 کسان خو اټومیټیکلی یو فیل کوي ګارنټي دا سره یو پاس کولی نه شو دا نور چې دا به هم داسې بورډر لاین کې ښه چې کوم معیار ورته دوی ښیي هغې نه به دا یو نمره 2 کمې بیا به واسطه را پیدا کوي چې پلانکی صاحب او دغه خیر دی زموږ واسطه وکړه چې دا یو لمبر ځای هغه نو خپله به ټیم جوړ شي چې یو ټیسټ چا پاس کوي ګوره څوک چې قانون مني د اسلامي امارت سیستم څه دی اسلام کې قانون د هر چا نه بالاتر دی امریکا هم دا خپل کانسټیټیوشن کې پوه شوې چې نو ون از اباو د لا همدغسې اسلام کې اول چې دی ټاپ قانون دی نظام دی ځکه دا د الله نظام دی هغه به خامخا موږ نه پورته نو چې موږ نه پورته شو هماغه نظام به منو نو قانون هر ځای کې شته کرکټ بورډ کې چې کوم قانون دی هغه هم دا دی چې ته باید یو ټیسټ پاس کړې چې په ټیم کې شي او چې یو ټیسټ نشي پاس کولی باید ټیم کې نه خبره ختمه څوک چې قانون نه مني د قانون نه سرغاړونه کوي نو خو ظالم سو نو هټلر ته جوړ شو هټلر هم ظالم و دی هم ظالم شو ځکه هغه هم قانون نه منه خپلې خوښې کار یې کوو دا هم د خپلې خوښې کار کوي نو که قانون منئ فضلي صاحب تاسې ته حمید شینواري ته نور چې کرکټ بورډ کې حکمت حسن صاحب پیژنې خدا که مې دا یو هم لیدلی دي فضلي صاحب مې یو ځل نړیوال جام کې لیدلی نور ښه نو چې ته اوس حکمت حسن صاحب لیکنې کوې اوس موږ ته څه پته ده چې دا لیکنې ولا لیکنه خو یې ښه کړې وه چې خدای حق دپاره خبرې ښکارېده خو داسې خو دا خو ون سایډ آف د سټوري شوه یو طرف د بل طرف سټوري چې د هغه اوس موږ ته معلومات نه دی ښه تاسې خو هم فرحان کسکر یو سبزي سره 2 کاله وئ څه توره مو وکړه ګوره کرکټ کې مهم شی ستا سره دغه د سلیکشن کمیټۍ تا سره ډومیسټک کرکټ مینیجري تا سره گیم ډیولپر منیجري تا سره کرکټ اپریشن منیجري د افغانستان کې چې کوم کسان اوس په دې چوکیو ناست دي په دې څلور دې کې کوم یو کس مثلا کرکټ کړی دی او کوم کسان په کرکټ پوهیږي یا څونه تجربه لري دا کارمندان چې دوی ځان سره دومره ډیر ساتلی دي لوبغاړي غریبانان کم دي ماته یو کس لوبغاړي دغه رور و میسج راوکړه چې ته خو سره غاګ نه پورته کوي فضلي صاحب پسې هغه سره خبر نه چې دې ځای کې زما پیج دی نو زه ولې چاپ سي شخصي غاګ یا دغه خو ما ورته وی ته زمونږ پیج دغه وګوره چې وایي که ته نو ما ورته موږ خو به غاګ پورته کو اوس خو یې شیر کا کنه تاسې خوشحال شئ ما ته وایي ولا زما رور لوبغاړی دی او هغه ته بیا مشکل جوړیږي او کرکټ بورډ دغه جوړه نو دا خو مټول حال دی په موږ راځئ ګوتې راته نیسئ چې خبره وکړه نو ستا د وسه ګوره قرباني به ورکوې هر څه ته چې را میدان ته کېږي قرباني به ورکوې او قرباني هم دا ده چې بس د حق سره به ودرېږي که ستا رور دغه کېږي په الله یقین ساته ستا رور سره چې هر څوک کرکټر یي که نه ناجیزه به ورسره نه کېږي په دې وطن کې مخکې کار شی و خو د اسلامي د اماراتو په نظام کې به د سره ناجیزه نه کېږي چې وشوه زه یې غاږ هر ځای ته درسوم ځان دپاره هېڅ شی نه غواړو خو دې ملت د حقدار ته باید دغه حق ورکړل شي نو دوستانو دغه زما خو سمپل نن آسان دا چې بیا لایو راغم دې دپاره چې حل یې دا دی یو ټیسټ واخلئ تینې بیا د کرکټ بورډ دغه ته یم د امارات مشران هسې هغوی درته بډې راوایي چې لږ برابر شي سا واخلي لرې کویم ټول د مخې ځئ ظالمانو نو چې ځئ بیا خدای مکه چې داسې کسان راشي چې بیا هغه به ښه نه نو دې په ځای یو معیار کېدی یو ټیسټ معیار کوي لکه څنګه چې تاسې لیکلي دي په خپل قانون کې چا چې پاس کوي بیا یې هم خدای دې راوله کرکټ بورډ ته که کریم صادق صاحب پاس کوي او که دولت زادران پاس کوي که حمید حسن پاس کوي که اصغر افغان پاس کوي او که ګلبدین پاس کوي او که بل ورسره پاس کوي ټولو چې هر چا پاس کوي بس را میدان ته شي تاسې زموږ ملي ټیم کې هیڅ خبره نه ده مګر که تاسې یو ټیسټ نه پاس کوئ او د مافیا ټیمي نو زه خو د مافیا ټیم نه سپورټ کوم د افغانستان ټیم افغانستان مو زړه دی پوه شوې دا مینه چې ده دا نه ختمېدونکې ده مګر د مافیا ټیم چې دی سره یې سپورټ کوم نه اوس نه یم درته یم دا د مافیا ټیم به تاسې وګورئ که دا لاړه په شرمونو به شرمېږي ظالم سړی خدای پاک په شرمونو شرموي تېر ځل 2019 مګر دا په هغې په کیسه کې نه دي هغه بس دوی خپلې پیسې جوړوي په 10 ورځو کې 550,000 یا آزاد بار یو لوبغاړی جوړ کړي او بس بیا به په کیسه کې نشي نو لوبې به هم بایلې دې په ځای بس یو ټیسټ فټنس دا صرف د افغانستان د ټولې دنیا
ټیمونو دا یو معیار ایښی دی. فټنس به ستا په دوبۍ کې ګوره ډېر معلومیږي، سخته ګرمي، هیومډي، خوله درنه وځي چې فټنس دې کمزوري، لکه بده خبر نه کوم خو ژبه به دې راوتلي، حالات به دې خراب وي. نو هغې په ځای کرکټ بورډ نه بیا هیله کوم چې دې په ځای تاسې امارات مشران، ځکه ما ته پته لګېدلی ختموي مه ټول د مخې مه ختموي، نو ښه دا ده چې تاسې یو ټیسټ یو معیار کېدی او په هغې باندې چې دی ټیم سلیکټ کوي. چې هر څوک سلیکټ شو د هغې دغه د باندې راوځي نمبر یې راوځي چې وروره دغه نمبر یې اخیستي دي، هغې کې به دلغلي نه کوئ، داسې نه چې نقل او دا شي نه پکې کېږي نه. نو چې هر څوک سلیکټ شو بس د افغانستان ملي ټیم دی، موږ به یې ټول سپورټ کوي، هېڅ خبره نه. مونږ خو غواړو چې دې وخت کې ملت متحد شي، چې په اتفاق او اتحاد شي. اوس دا شی ختم سو، ګوره ته تاجک او هزاره او ازبک او پلانکی او ډیګری من ټول افغانان شو الحمدلله. نو کرکټ کې اوس دا شي نه کوم ځای نه دا غوبل را پیدا شو چې تاسې په دې نظام کې غوبل شروع کړه او د پاتې شوه دغه د ښځو د ټیم هغه خو که د کرکټ بورډ هیلپ پکاري زه ورسره همیشه کومک کومه، فری ورسره کوم، هېڅ خبره نشته. آی سی سی ته به قناعت ورکو چې وروره دا ټیم چې دی هغه تیار هغه تللی دي او دا نور خلک چې دي دا چې ډیولپ کوي وخت به لګېږي. بل افغانستان کې یو کلچرل ایشو ده، ته چې کرکټ ته څوک راولې مثلا 14-15 کال اول خو ځان ته راځي نه، خو چې رام شي کرکټ شروع کی تر څو پورې چې هغه ته کرکټ زده کوي سی ډیولپ کوي یو 15-16 کاله 8 کاله اخلي. نو چې 18 کاله تا واخیست او پس د هغې نه هغه غریبه واده شوي. په افغانستان کې چې 18-19 کالو شي هغوی به زر واده کوه، بیا څوک کوي نه، ولې نه کوي ظالمانو؟ دا شي نه ذهن نو باسي انشاءالله. خو دا یو مشکل دی زموږ معاشره کې، دا شي نه باید آی سی سی ته ایکسپلین شي. آی سی سی داسې نه ده، آی سی سی هغه د دنیا ګورننګ باډي ده، هغه په هر څه پوهېږي، هغه غوږ ږدي، خو تاسې باید شی ایکسپلین کوئ، شخصي ګټو نه وځئ، نو هغه به انشاءالله حل شي. که حل نه شوه نو یو شی ورته وایم، دا خبره زما یاد ساتئ، په نړیوال جام کې به د افغانستان ټیم هم ونه ګورئ. دا آی سی سی دپاره هېڅ ګران کار نه دی، داسې ښایسته به یې ورته لرې کړي او ریپلیس به یې کړي، هغه زیمبابوې باندې به یې ریپلیس کړي یا په بل چا به یې ریپلیس کړي. نو د افغانستان ټیم ته دا خطر شته، ځکه اسټرالیا د لابي کوي ستا خلاف، هغه در سره انګلینډ ځان سره یو ځای کوي، انګلینډ سره همداسې که انډیا چېرته ورسره یو ځای شو نن سبا خو یو ځای کېږي، ځکه چې هغه خو یې چې موږ پاکستان سره اړیکې ښې دي. نو موږ په راروان نړیوال جام کې به هم زموږ لوبغاړي ونه ګوري او خدای دې ونه کړي چې دا شی وشي. خو دا د مافیا ټیمي چې هر څنګه وي، ځکه بعضې موږ به یې نه سپورټ کوو، نو نور خلک خو به یې سپورټ کوي، هغوی خو به یو خوشحالي او مسکا به دې چا نه هم وانه خیستل شي. نو هیله ده د کرکټ بورډ خلک په دې کار وکړي انشاءالله. لایو باندې بیا به نور هم لایو راځو، نورې خبرې به هم کوو چې کوم اپډیټ را سره په لاس راځي، ځکه کرکټ بورډ خلکو سره باید سره خبرې کوو او خبرې چې هر چا سره کوم هغه نه زه د چا چیټ شیر کوم، نه د چا هغه خبرې دغه شیر کوم، ځکه دا امانتي دا شی ښه کار نه وي. هغه بعضې اصطلاح تاسې ته دغه در کوم، ځکه باید خبر یو مونږ او تاسې. نو یو ځل بیا ورته یم بس شیر کوئ، چې څومره شیر کوئ ستاسې وسه دا کېږي، زموږ د وسه دا کېږي چې در سره خپلې خبرې وکړو، نظر شریک کړو، هغې نظر کې داسې دغه چې هغې کې یو د نیوکې سره د حل لاره وي، پوه شو، نو کنسټرکټیو کرټیسزم وي. یو ځل بیا ستاسې شیر کولو نه یو جهان مننه. دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواري سپیکس، یوټیوب شینواري سپیکس او ټیک ټاک هم. په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.